حاجي میرویس خان نیکه د افغانستان ستر مبارز او مدبر مشر چې افغانان یې د ښه مشرتابه له کبله نیکه هم ګڼي، د شاه خان هوتک او د نازو توخي زوی د کرم خان لمسی او په کال 1473 زیږدیز کې په کندهار کې زیږېدلی دی. دی په خټه هوتک و چې د غرزیو د ټبر یو ستره پښه ګڼل کیږي. د دې ټبر ډیری وګړي په کلات، هرات او کندهار کې میشت دي. د میرویس خان نیکه مور د افغانستان له اتلو او غیرتمنو ښځو له کتاره یادیږي. د میرویس خان هوتک 3 وروڼه وه چې عبدالعزیز خان هوتک، عبدالقادر خان هوتک او یحیی خان هوتک نومیدل. میرویس خان نیکه د ژوند په 42 کال یعنی په 1915 زیږدیز کال کې چې د ډسمبر 25 وه په کندهار کې د دې فاني نړۍ څخه وکوچېدی. د روهي نیوز درنو لیدونکو، د دې اونۍ ځانګړی راپور مو په کندهار کې د حاجي میرویس خان نیکه د مقبرې په اړه دی. دا چې دغه مقبره څه وخت او د چا لخوا جوړه شوې ده، په دې اړه را سره دغه ځانګړی راپور ووینئ. د ملي قاید میرویس خان نیکه مقبره د کندهار ښار لویدیځ طرف ته د کوکران په یوه سمسوره سیمه کې ده. دا زیارت په درختو او ونو پوښل شوی او ګنبده یې په شنه رنګ کې د دایرې په شکل جوړه شوې ده. جوګانو د دغه زیارت طبیعي ښکلا 2 برابره کړې ده. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور څپاند وایي د ملي قاید میرویس خان نیکه مقبرې د جوړښت ډبره په 1311 هجري شمسي کال کې د محمد نادر خان د واکمنۍ پر مهال د وزیر محمد ګل خان محمد په امر کېښودل شوه او بیا یې د جوړېدو چارې د ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت کې په 1342 کال کې پای ته ورسېدې. حاجي میرویس خان نیکه د شاه خان زوی په 1480 هجري قمري کال کې زیږېدلی دی. مور یې د سلطان ملخي نازو انا ده. ملي قاید حاجي میرویس خان نیکه په 1119 هجري قمري کال کې د افغانانو ملي مشر سو. حاجي میرویس خان نیکه یو عالم، مدبر او ډیپلوماټ شخصیت و. هغه د ګاونډیو په سیاسي اوضاع ښه پوهېدی. هغه صفوي دربار ښه پیژندی. حاجي میرویس خان نیکه تل هڅه کړې څو افغانان تر یوه چتر لاندې ژوند وکړي او د بهرنیو یرغلګرو تر سیوري لاندې رانسي، او تل غوښتل چې افغانان په اتحاد او اتفاق د یو واکمن تر چتر لاندې ژوند وکړي. هغه صفویان له دې هېواده وشړل او صفوي یرغلګر یې د ماتې سره مخ کړل. میرویس خان نیکه د افغانانو ترمنځ د نیکه لقب ترلاسه کړ. د نیکه لقب دته د کوم مصلحت یا ځانګړي فرمان په اساس نه، بلکې د افغانانو ولسونو د زړه څخه راوتلی دی. حاجي میرویس خان نیکه په 1120 هجري قمري کال د ذوالحجې په 28مه نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله له دې دنیا څخه کوچ کړی دی. حاجي میرویس خان نیکه وصیت وکړي خپلو اولادونو ته او خپل اهل ته، او دوی ته یې وویله چې تاسو صفوي امپراتوري ونیسئ، چې وروسته موږ تاسو د خپل زرین او لرغوني تاریخ شاهدان یو چې شاه محمود هوتک تر اصفهانه ورسېدی او اصفهان امپراتوري په خپل اختیار کې راوستل. حاجي میرویس خان نیکه چې د وفات څخه وروسته د احمدشاهي ښار لویدیځ طرف ته د خپل کلي کوکران کې کوکران د کلي څخه د غره خواته ښخ سو، چې بیا حاجي میرویس خان نیکه په مقبره باندې په 1311 هجري شمسي کال کې د محمد نادر خان د باچهي په دوره کښې د وزیر محمد ګل خان مومند په امر یوه ښایسته او لویه مقبره ودانه سوه. د دې مقبرې د بنسټ ډبره هم د محمد نادر خان د باچهي په وخت کې کېښول سوه، چې وروسته د دې مقبرې چارې د ظاهرشاه د واکمنۍ په وخت کې په 1342 کې پای ته ورسېدې. د هنر او فرهنګ امیر څپاند وایي دغه مقبره د احمدشاه بابا د مقبرې په ډول جوړه شوې ده
او هغې ته ورته په بخاري سبک ډیزاین شوې ده. څپان زیاتوي چې دغه مقبرې ته د بېلابېلو ولایتونو څخه خلک راځي او دلته یې لیدنه او زیارت کوي. دا مقبره چې د دې د نقشه او د دې جوړښت د دې د جوړولو هغه نقشه تر ډیره د احمدشاه بابا د مقبرې څخه اخیستل شوې او دا چې په ځینو جوړښت په ځینو برخو د میناتوري په ځینو برخو کې د احمدشاه بابا د مقبرې سره توپیر لري. دا چې دا مقبره یو څه کوچنی او د احمدشاه بابا مقبره غټه ده. د احمدشاه بابا مقبره په ځان کې شامل لري او د لاندې طرف څخه راپوره شوې، خو د میرویس خان نیکه مقبره چې ده هغه شامي او لاندې زیرزمیني نه لري، لوړه جوړه شوې ده. د احمدشاه بابا په مقبره باندې د تاریخ په یو زرینو کرښو باندې لیکل شوی په پخواني پښتو باندې دی او د په مقبره کې ځینې میناتوري په ډیر ښه انداز باندې لیکل جوړې شوي دي او د مقبره خپله بخاري سبک دی لکه د احمدشاه بابا مقبره، خو موږ لکه مخکې چې مو ذکر کړه دا د احمدشاه بابا مقبرې څخه کوچنۍ ده او د دې یوه ښه خوبایي همدا د دې مقبرې چې دا په ځان کې یو لوی پارک هم لري. دلته د ملي قاید حاجي میرویس خان نیکه مقبرې ته د مختلفو ولایتونو د افغانستان په سطح او د اسیا په سطح ځینې کسان دلته د دې د لیدلو دپاره راځي او دلته نږدې شاوخوا څخه هم کسان د دې د زیارت کولو لپاره راځي او خوردې ورڅخه اخلي او ترڅنګ دلته یو پارک هم دی چې ځینې ځوانان دلته راځي او دلته په دې پارک کې کښیني او د دې پارک څخه خوند اخلي. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور څپاند وایي د میرویس نیکه مقبرې ځینې ځایونه د داخلي جګړو پر مهال تخریب شوي وه چې بیا یو ځل د طالبانو د حکومت پر مهال او دوهم ځل هم په 1988 کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ترمیم شوې ده. څپاند زیاتوي چې د مقبرې د جوړېدو سره هم مهاله په هغه وخت کې شاوخوا یو پارک هم ورته جوړ شوی دی چې اوس هم هغه صفات دي. د مقبره چې د وزیر محمد ګل خان مومند لخوا د هغه وخت کې جوړه شوې ده، نو دا پارک او دا احاطه د مقبرې ټول هم په هغه وخت کې جوړه شوې ده. دا مقبره چې د ظاهرشاه په دوره کې جوړه شوې ده بیا په افغانستان کې د داخلي جنګونو په سبب باندې تخریب شوې هم ده، حتی مرمۍ هم پکښې موښتي چې بیا د طالبانو په دوره کې هم دې ته کاشي ورکول شوی ګمبتې ته او نور هم ځینې کار پکښې شوی دی، ځینې د ترمیم چارې ترسره شوي دي چې بیا وروسته هم 2 ځله ترمیم شوې ده. دا په 1986 کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا څخه د دې د ترمیم چارې راپیل شوي دي چې په 1988 هجري شمسي کال کې کار بشپړ شو. په دې ترمیم کې د مقبرې د هغه کاشي چې په تیر وختو کې د تشنابو کاشي لګول شوی هغه ایسته شوی او اصلي سنتي کاشي په دې مقبره باندې لګول شوی ده چې موږ تاسو یې اوس وینو او ترڅنګ هغه دروازې چې نوی جوړې شوي ورته کلکینان و هغه هم د ارچې د لرګي څخه ورته په پخواني ډیزاین شکل باندې جوړ شوي او نصب شوي دي او ترڅنګ دلته په پارک کې ځینې د تاریخي ابداتو د قانون مطابق دلته ځینې ډبرینې چوکۍ هم نصب شوي او ترڅنګ دغه دلته چې مخکې د احمدشاه د میرویس خان نیکه مقبره په ثانیه ویلي باندې دلته کوم د نوي عصر مواد په خښت پرش کې کار شوي هغه ایسته شوي او دلته د ابداتو د قانون مطابق دلته خښت پرش تر نصب شوی دی، خښت پرش اچول شوی او ټوله سیمې ته خښت پرش اچول شوی چې دا په ابداتو کې خپل یو اصل دی. او ترڅنګ نور کوچني او واړه کارونه هم د احمدشاه د میرویس خان نیکه مقبرې په داخل کې هم ترسره شوي چې هغه ځینې میناتوریانې چې د وخت په مرور سره هغه خراب شوي یا له منځه تللي وي هغه هم دوباره په هغه شکل د پخوا په شکل باندې بیا رغول شوي او جوړ شوي دي. نو او ترڅنګ یو غټ کندیل هم د میرویس خان نیکه مقبره کې راځوړند شوی دی او ترڅنګ نور کارونه
دا د میرویس خان نیکه د مقبرې دننه ساحه ده. د میرویس خان نیکه په مقبره کې دننه د قبر پر شناخت لرغونې پښتو باندې د میرویس نیکه تاریخ لیکل شوی. په اړه د کندهار د هنر او فرهنګ امیر داسې وایي. او دا مقبره لکه مخکې چې مو یادونه وکړه په ښکلو او تزیین سوو میناتورانو باندې دلته جوړه شوې ده. که موږ وګورو د دې میناتورې هم د قدمشاه بابا د مقبرې په رقم دلته هم خپل یو ځانګړی جوړښت لري، یو ځانګړې ښکلا لري. نو د دې میناتوریو تر څنګ او د خپل میرویس خان نیکه قبر باندې د قبر شناخت باندې هغه لیکنه پخوانۍ پښتو لیکنه شوې ده چې دا خپله هم لرغونی ارزښت لري. د دې ارزښت پښتو ارزښت دی او تر څنګ د دې هغه قبر شناخت چې موږ تاسو یې اوس په خپلو سترګو وینو قرار لري او دا خپله لرغونې ده او دا خپل ځان ته یو پخوانی ارزښت لري. او په دې باندې بیا د احمدشاه د میرویس خان نیکه د مقبرې د خپله د میرویس خان نیکه تاریخ او سنه لیکل شوې ده په دې باندې چې دا خپله هم خپل ځان ته یو ډېر لوی ارزښت لري. نو دا خط په هغه وخت کې د دې مقبرې د جوړولو سره یو ځای لیکل شوی دی او په ډېر ښه انداز او په ښکلي ډول باندې لیکل شوی دی. د میرویس خان نیکه زیارت ته هره ورځ د کندهار ښار او شاوخوا سیمو څخه خلک د زیارت کولو په موخه راځي. دغه کسان غوښتنه کوي چې باید خلک او حکومت د تاریخي ځایونو په ساتنه کې مرسته وکړي. ما نوم امید احمد. هغه زیارت د پراغلی شخوان کې ش تاریخي ځای دی وروره. شخوان کې د زیارت دننه شګلان انتیک وروره نقشې او د شان راچول دي. شایسته ځای دی د میلې لپاره د دواوی لپاره وروره. دغه زیارت دی د زیارت پر مشتزدلی وروره په دغه افغانستان کې ګرځورو غرمر و چې دغه زیارت دغه ځای مشتسونه ساتو نو کوم ځای ساتو په برخه کې صفایي شایسته ځایونه ور جوړ کی کانتین ور جوړ کی دکانونه ور جوړ کی شایسته کاریګر برابر کی بالا مش خوشاله شایسته ګلانی شایسته وساتي وروره. بالا زموږ غوښتنه دغه ده. د میرویس خان نیکه د زیارت شاته د هغه د اوسېدو پخوانۍ کلا اوس هم په پخواني شکل ولاړه ده او د لمسیانو لخوا یې ساتنه کیږي. دغه کلا په 2.5 جریبه ځمکه کې په خټین ډول جوړه شوې یوه دروازه لري او څنګ ته یې د میرویس خان نیکه په نامه کوچنی خټین مسجد اوس هم شته. په دې مسجد کې اوس هم د پخوانیو سلوغو په توسط د څا څخه اوبه راوځي. دا د میرویس خان نیکه حجره یا خونه ده. هغه به دلته کله کله دمه کوله. د حاجي میرویس خان نیکه په کلا کې اوس هم د هغه لمسیان ژوند کوي. دوی اقتصادي ستونزې لري او د خپل نیکه د کلا ترمیم ته وژه نسي ورکولای. زما نوم رحمت الله د حاجي میرویس خان نیکه لمسی په هغه کلا کې استوګنه کوم. د زیارت ته ولاړ یم په لاس کې ده. د کلا حفاظت کوم چې په کلا کې 5 خونې دي چې د ابا او د اجداد څخه موږ پر دغه کلا کې ګزاره کړې ده، ساتنه مو کړې ده د پلرو د نیکهګانو څخه تر اوسه پورې. مبارز او مدبر مشر ملي قاید حاجي میرویس خان نیکه د ژوند تر وروستیو د هیواد د آبادولو او خلکو ته د خدمت کولو هڅه کوله. د روهي نیوز درنو لیدونکو د دې اونۍ ځانګړی راپور مو په کندهار کې د حاجي میرویس خان نیکه مقبرې یا ارامګاه ته ځانګړی کړی و. تر بیا هم پر لویه لاس سپارم ښې چارې ولرئ.